بسم الله الرحمن الرحیم. په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې د ګواښونو د ترهګرۍ او د دې مسایلې باب ابهامات موجود دي. ابهامات په دې معنی چې وخت ناوخت حتی تعریفونه تغییر کولی سي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ یا په بله معنی د طالبانو او پاکستان ترمنځ کړکېچ د دې لامل شوی دی چې یو ځل بیا د اندېښنې زور واخلي چې هو پاکستان بیا د ترهګرۍ سرې پروژې پلي کوي او په همدې منطقه او په همدې سیمه کې د افغانستان لارې پلي کوي. مثلا بحث د داعش کېږي یا د ځینو نورو ګواښونو. پاکستان هم مهاله هم مستقیما هوایي بریدونه کوي او افغانستان ګواښي او د ځینو پاکستاني شنونکو په باور باندې چې دوی ته اړتیا ده چې یو بفر زون جوړ کړي یا دلته ځینې نورې شننې چې کېږي ګواکې پاکستان غواړي چې دغه سیمه په یو ډول په یو داسې یو کوریډور بدل کړي چې هغه د ترهګرۍ د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او امنه لارو اوسي. هممهاله له دې سره بیا د نیابتي جګړې بحث هم راپورته کېږي او یا هم د ترهګرۍ د ګواښ مثلا د داعش خراسان بحث. بل تر ټولو همدا بحث دا دی چې په پرله پسې ډول باندې د دوی ګواښونه او عملي اقدامات د افغانستان پر وړاندې له هغسې متناسب ځواب سره نه مخ کېږي، هغسې چې تمه کېږي، یا حد اقل هغسې چې د طالب مشرانو له ادرسه وخت نه وخت وعده یا ژمنه کېږي. مثلا د طالبانو دفاع وزیر په ځلونو ویلي چې پاکستان ته به سخت ځواب ورکړي، مناسب ځواب به ورکړي، او یا هم پاکستان نور نشي کولی چې داسې بریدونه وکړي، ولې بیا هم دا بریدونه کېږي. څو مهمې پوښتنې چې په عمومي ډول باندې د ګواښونو او متقابلا د یو امنیتي دفاعي ظرفیت په هکله راپورته کېږي هغه دا دي چې آیا په سیمه کې د ترهګرۍ یو نوې څپره روانه ده؟ آیا پاکستان یو ځل بیا ترهګریزې پروژې پیل کوي؟ د پاکستان موخه د افغانستان سره له تقابل، عملي بمبارد او د نیابتي او ترهګریز ډلو له پاللو څخه څه ده؟ څه غواړي؟ مشخصا څه غواړي؟ غوښتنې یې پر جغرافیایي مباحثو محدود دي او یا ځینې نور ستراتیژیک بحثونه هم پکې شته. او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان اوس مهال چې طالبان پرې واکمن دي، امنیتي او دفاعي ظرفیت په کوم حد کې دی؟ وایه هغسې چې ژمنې کېږي د سیمې د ځینو هیوادونو په باب باندې چې غیر رسمي ځینې اوازې خپرېږي، هغه څومره ممکنه دي چې مسکو یا کوم بل داسې هیواد دی د کابل یا د طالبانو داسې لاسنیوی وکړي چې له دفاعي او امنیتي اړخه موږ پرې حساب وشو کړی؟ دا ټول هغه مسایل دي چې یوې ژورې شننې ته اړتیا لري. وموغوښتل چې د جمهوریت پر مهال د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست ښاغلي شاه محمود میاخیل سره ځانګړې مرکه او ځانګړی بحث ولرو. میاخیل صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام دې ورسي سانزي صاحب تاسو ته او ستاسې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته. ډیره مننه کور ودان. په پرله پسې ډول میاخیل صاحب په وروستیو اوضاعو باندې ما ستاسو ټولې لیکنې یا شننې تقریبا یا ولیدې او ولوستلې. کله کله ستاسو په تحلیلونو کې ما داسې یو اندېښنه وموندله او هغه بحث دا وي چې هو دلته د ترهګرۍ یو بل عنوان یا جعلي یا رښتیا، ولې د ترهګرۍ یو بله پروژه او پروسه را روانه ده. دا څه احساسوئ چې عملا د افغانستان له لارې نه بالاخره د بل چا په وسیله باندې د ترهګرۍ یو ګواښ افغانستان او سیمې ته پېښ سي؟ اول خو یو اندېښنه په داخل د افغانستان کې موجود ده چې هغه دا ده چې په افغانستان کې موږ مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت نه لرو او طالبان حاکم شوي دي او د دې د حکومتوالۍ کومه شیوه چې کوم یو ده د اوسني عصر او زمان د تقاضاو سره برابر نه ده او یو ملک چې اساسي قانون نه وي نو هیڅوک په خپل حقوق او وجایبو باندې نه پوهیږي او د ترهګرۍ یا د افراطیت د رشد لپاره زیاتره هغه سیمې مهمې دي چې هلته قانون نه وي، هلته خودسري وي، هلته د دې لپاره هغه زمینه د رشد بیا مساعدېږي سره. نو په دې خاطر باندې دغه یو لوی تشویش په داخل افغانستان کې موجود دی او سیمه هم د دې سره تشویش لري. کله که موږ د سیمې خبره کوو یا د دنیا خبره کوو یا د دنیا په نظر باندې بحث کوو نو دلته دنیا هم سره مختلفه ده او سیمه هم سره مختلف هیوادونه دي، مختلف اهداف لري سره. نو نن چې کوم تعامل د طالبانو سره دی، که هغه د ایران دی، که هغه د پاکستان دی، د هند دی، همدارنګه د مرکزي اسیا او د روسي یا چین او حتی د امریکا او اروپایي هیوادونو او عربو د افغانستان سره دا تعامل ستراتیژیک تعامل نه دی. یعنې معنا دا ده چې د ګټو په اساس باندې بلکې د هغه اندېښنو په اساس دی چې دوی د افغانستان نه لري. که افغانستان کې وضعیت همدغسې دوام وکړي نو دوی تشویش لري چې دغه افراطي ډلې چې په منطقه کې موجود دي او دا تقریبا د څو لسیزو را پدې خوا موجود دي، که هغه داعش دی، که هغه د
حزب تحریر دی، هغه د شرقي ترکستان اسلامي حرکت دی یا د ازبکو د اسلامي حرکت دی، همدارنګه لشکر طیبه او نور مختلفې ډلې چې کوم یو دي، نو د دې ونه تشویش لري چې دا روشونه کې او دا د دې هیوادونو د ګټو په مقابل کې د هغې د بې ثباتۍ لپاره استعمال نشي. نو بیا دې کې غټ مشکل همدغه دی. دویمه خبره چې د تشویش تمرکز د طالبانو پر سرنګوالي دی یا د پاکستان پر پروژو دی؟ مثلا د داعش خراسان بحث اوس ډیر تړل کیږي د پاکستان سره او خصوصا هلته بلوچستان کې د هغوی شتون. هغې ته راځم. د پاکستان مشکل ته اول باید موږ د خپل مشکل باندې بحث دلته دغه وکړو. نو په افغانستان کې مشکل د دنیا د دې منطقو دا دی چې دغه ډلې ځکه تاسې ګورئ چې بعضې حملې کېږي، فرضاً په انجینرانو باندې د چینایي انجینرانو باندې حملې وشولې، په خپله په ایران کې بعضې حملې وشولې، په مسکو کې وشولې، یا په خپله په تاجکستان د افغانستان سرحد ترمنځ په دغه سیمو کې وشولې. نو دا تشویش موجود دی. دغسې ګارنټي نشي ورکولی چې طالبان چې د دې مخنیوی به وکړي. د دې عوامل بیا نور دي چې دغه افراطي ډلې مختلفې د طالبانو د بعضې حلقو او د ګروپونو ترمنځ دوی په شریکه سره دغه 30 کاله سره یو ځای جنګ کړی دی، یو ځای اوسېدلي دي، او د ټولو تقریبا هغه غټه موخه هم دا وه چې جهاد باید تر یوم القیامته پورې دوام پیدا کړي او باید په نړۍ کې اسلامي حکومت رامنځته شي یا په سیمه کې. نو په دې خاطر باندې دغه تشویش موجود دی. او که چیرې افغانستان کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، په هغه صورت کې بیا افغانستان هیچ چاته تهدید نه دی. که داسې نه وي نو بیا پخپله زمونږ د افغانستان تهدید چې کوم یو دی د همدغه ملکونو نه بیرته دی. په طور مثال تاسې پاکستان یاد کړ. پاکستان دغه 50 کالو کې د دې په هغه ستراتیژیک اهدافو کې تغییر نه دی راغلی، او حتی د ایران هم نه دی راغلی، ځکه چې دواړه هیوادونه غیر دولتي یا غیر حکومتي ډلې او یا افراطي ډلې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره په افغانستان کې او په منطقه کې استفاده ترې کړې ده، او اوس هم غواړي چې د هغې نه استفاده وکړي. دا یو برخه د مسلې ده. نو تر څو چې د پاکستان په هغه ستراتیژیک عمق پالیسۍ کې تغییر رانشي چې دلته یو باثبات افغانستان وغواړي، یو داسې افغانستان وغواړي چې د دې په ثبات کې، د دې په امن کې او پرمختګ کې پاکستان او د سیمې ټولو هیوادونو لپاره یعنې خیر رسیږي او شر نه رسیږي، یعنې د دې نه متضرره کیږي نه. نو دغه تغییر لا اوسه پورې د پاکستان په نظامیانو یا د پاکستان د پوځ او یا د پاکستان د حکومت، ځکه کله موږ پوځ او نظام او سره ملکیان او غیر ملکیان سره جدا کوو، نه، هلته د افغانستان پالیسي چې کوم یوه ده، که هغه ملکي حکومتونه راغلي دي، که نظامي دي، که ټول دي، د ټولو یو رقم هغه ستراتیژي. زه حتما پر دې هم غږېږم ځکه تاسو به تجربه هم لرئ د دې چې پاکستان په پالیسۍ برخه کوم چې د افغانستان په برخه کې دوی تدوین کړي یا د اقل په ذهن کې ده، هغه څه ډول ده. ولې تر هغه مخکې مشخصا که د داعش و خراسان بحث مطرح کړو، دا ځکه مطرح کوم چې ګرم مسایل ورپورې تړلي دي. طالبان ادعا کوي چې ګواکې بلوچستان کې حتی ویډیو یې خپره کړله چې په سنایپر باندې ځینې کسان ولي، او بیا وایي چې دا ویډیو هماغه داعشیان دي چې هلته حضور لري. ځینې کسان د شعب المهاجر او د ګڼو د هغوی د مشرانو شتون په بلوچستان کې تاییدوي یا ادعا یې کوي، او ورو ورو دا بحث لږ ګرمیږي چې ګواکې هغه څه چې پاکستان ادعا کوي چې ګواکې طالبان ټي ټي پي یا نورې ډلې پالي، ولې طالبان وایي چې نه، دا خو ادعا ده. عملا پاکستان داعش خراسان چې هغه سیمې ته یو ګواښ دی هغه پالي. ترکان هم که داعشي نیسي په پاکستان کې نیسي، که بل داعشي وژل کېږي په پاکستان کې وژل کېږي. څومره دا محسوسه ده دا مسله او ثابته، یعنې رښتیا ته نږدې ده چې لکه تیر په څېر چې نورې ډلې په لاس کې نیولې، دا ځل داعش خراسان د پاکستان دپاره یو وسیله کېدی شي؟ دا خو برانډونه دي چې بدلیږي را بدلیږي، نومونه بدلیږي را بدلیږي. زیاتره زموږ د سیمې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې ځوانه طبقه ده، هغه مختلفو ډلو سره یوځای شوي دي، هغه برین واش شوي دي سره. نو په دې خاطر باندې حتی کوم وخت کې چې په ننګرهار کې والي وم، نو موږ تاسې ولیدل د مجاهدینو سابقه هغه ګروپونه بعضې د داعش سره یوځای شول،
په کوټ کې یا په نورو سیمو کې بیا وروسته د طالبانو یو څه کسان صفوفونه هلته هغې سره یو ځای شول، څه د نورو ډلو نه هلته لاړل سره. نو مقصد داسې دی چې دغه هغه خام مواد چې کوم یو دي هغه په منطقه کې موجود دي، نو دا به هر یو یې د خپل اهدافو لپاره استعمالوي او نومونه سره بدلیږي را بدلیږي سره، تر څو چې دغه عمومي استراتیژیک تغییر په منطقه کې د پاکستان او د ایران په اهدافو کې او همدارنګه په خپله په افغانستان کې یو قانونمند مشروع ولسواکه حکومت رامنځته نه شي، نو دا به سره بدلیږي را بدلیږي. یو به ځکه بعضې وخت کې مشکل دا دی چې موږ یو خاص تعریف د افراطي یا د غیر افراطي د ټوریزم یا د غیر ټوریزم نه لرو، ځکه چې بعضې ډلې ته یو ملک د خپل هیواد د اهدافو لپاره استعمالوي، اما بیا هغه دپاره هغه یعنې ښې ډلې دي. لکه حتی دغه د جمهوریت په وخت کې طالبان په دوه ګروپو تقسیم کړي، ښه طالبان بد طالبان. ښه طالبان هغه و چې په افغانستان کې بیا د حکومت په ضد باندې دلته جګړې کولې او دلته بیا حکومت ته ضرر رسوه. اما بد طالبان هغه و چې هغه به د پاکستان د اهدافو په مقابل کې هلته جنګېدل. نو اوس لکه هم دغه د ټي ټي پي مسله چې کوم یوه ده دا په حقیقت کې هغه بد طالبان دي. نو دیو دپاره یعنې دیو په خپله دغه تربیه کړي وو، دیو روزلي وو سره. نو د یو مشکل چې د پاکستان په کلونه همدغه دی چې دغه ټولې ډلې دیو په څو دغه چیک اینډ بیلانس په خاطر باندې د یو په مقابل کې سره دیو تقویه کړي دي، ساتلي، ځکه چې دا خو نشي کولی چې په ټول باندې مطلق کنټرول ولري، نفوذ لري. اما بعضې وخت کې بیا وروسته ګروپونه هغه چې هغه د خپل هغه د خبره هغه فکر چې تغییر کوي، نو بیا هغه مغه د جنگ د لارې مخې ته ځي یا د هغه چا چې دیو تربیه کړي دي هغه بېرته د هغې په ضد باندې استعمالېږي سره، نو دیو دپاره بیا نور ګروپونه تقویه کوي سره. تاسې ګورئ د مجاهدینو څو ډلې سره جوړې کړې، د طالبانو څو ډلې سره جوړې کړلې، همداسې دا نور ډلې چې کومې وي هلته سره. نو په دې خاطر باندې دغه یو لوی مشکل په منطقه کې یعنې په افغانستان کې موجود ده، په منطقه کې موجود دی. او دا تشویش اول تشویش په خپله افغانانو دپاره دی ځکه چې موږ په ضعیفه حالت کې یو، او دویم دا ده چې دا تشویش ټولې منطقې دپاره دی او دې دپاره البته پاکستان هغه استفاده کوي. تر اوسه پورې د دغه لوبو نه پاکستان پوره استفاده کړې ده او حتی تاسې اوسني وخت کې کوم رول دا لوبوي پاکستان یعنې د فرضاً د امریکې او د ایران ترمنځ یا نورو کې غواړي چې بیا په دغه منطقه کې خپل ځان وښیي چې دیو یعنې یو رول لوبولی شي او د آینده دپاره. یو حساس ادعا ته راځمه، ډېر کله البته دا د یوازې تحلیلونو تر حده دي، ځینې په خپلو تحلیلونو کې ادعا کوي چې حتی ځینې حساس ترهګریز مسایل او بیا تر هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنجال دا هر څه مرتبط ګڼي او دا په دې عنوان باندې چې پاکستان دا هر څه د عملي کولو لپاره په اجاره اخیستي دي او بحث تړي امریکایانو پورې. آیا امریکایان په امنیتي مسایلو کې لا هم د پاکستان ستراتیژیکه ملګرتیا او مبهم او پټه ملګرتیا هم کوي؟ زه فکر کوم چې د سوړ جنگ د سقوط نه وروسته یعنې کله چې شوروي اتحاد سقوط وکړ، پاکستان هغسې ستراتیژیک ګټې د امریکې سره یعنې امریکا د پاکستان سره نه لري لکه څنګه چې پخوا درلودلې. دې کې تغییر راغلی دی. اوس د پاکستان او د امریکې ګټې چې دي هغه ټرانساکشنل دي، یعنې د معاملې په اساس چې کوم وخت کې ضرورت پیدا کېږي بیا مقابل د یو څه امکاناتو هغه پروژه بیا عملي کوي سره. نو حتی دغه د امریکایانو حضور چې په افغانستان کې وو، د ناتو موجودیت په هغه وخت کې هم ستراتیژیک نه بلکې ټرانساکشنل وو، ځکه چې دلته قواوې هغې ته اکمالات کېدل، هلته د پاکستان ضرورت و په هغه صورت باندې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې یعنې ټرانساکشن روابط لري اما ستراتیژیک نه لري، چې که چیرې د امریکې ګټې ځکه زه اوس یعنې د اوسني وخت کې د امریکې د نوي حکومت پالیسي چې کوم یو ته ګورې دا په دغه منطقه کې یعنې د افغانستان په چوکاټ کې دا اولویت دیو دپاره نه دی، دیو دپاره اولویت درې څلور نور مسایل دي چې هغه په خپله په امریکا کې چې دغه دیو ته ویسټ هیمسفیر ورته وایي، د دغه ځایونو کې د نفوذ او د بل چا نفوذ باید هلته نه وي. دویم خبره همدغه د جګړه چې کومه وه د ایران سره وشوله یا فرضاً په منځني ختیځ کې روانه ده، دا د ابراهیم اکارډ چې ورته وایي
دغه لاره یعنې دا باید یو ترانزیت دغه برابر کړي د تجارت دغه دپاره. او درېیمه مسله د یو دپاره د چین مسله ده چې هغه په انډو چاینا کې یعنې لرې ختیځ کې ده. نو دا نور مسایل ډېر دي په دنیا کې، په افغانستان کې به مشکل وي، حتی اوکراین دی ورته اوس هغونه اهمیت نه لري لکه پخوا چې درلوده. البته اروپایانو کې لري. یعنې که یوه ډېره عامیانه مسله چې ډېر پخوا راهیسې مشهوره شوې ده او هغه وپوښتمه چې آیا که پاکستان په دغه سیمه کې د ناامنۍ د زیاتولو په لټه کې واوسي، دغه اراده یې د امریکایانو سره تړلې بللی شو؟ نو که چیرې د امریکې نه سیګنل واخلي او د امریکا ګټې دلته یعنې متضرره کېږي او یا دا ضرورت ورته وي، و استفاده ترې کېدلی شي. اما اوس زه فکر کوم چې د پاکستان هغه موږ او تاسې ورته پټپټونه ورته وایو که نه، کومه لوبه ګیم چې کېږي، نو داسې یو حالت دی چې نه غواړي چې دا حالت دومره خراب شي په دې منطقه کې چې بیا یې کنټرولولی نه شي. په طور د مثال که پاکستان غواړي چې یو بل جنګ حمایه کړي د افغانستان په ضد باندې، نو دا خو مصرف غواړي. نو دا مصرف باید یو څوک ورته ورکړي. هغه څوک چې ورکوي یا امریکا ورکوي یا نور ورکوي، نو هغه باید هماغومره ګټه بېرته ترلاسه کړي. ځکه دلته د ګټو مسله ده. نو هغسې سیګنل نشته دی چې امکانات پاکستان ته ورکړی شي. اما پاکستان غواړي چې په منطقه کې نفوذ ولري سره. نو په دې خاطر باندې د پاکستان دپاره یعنې هغه هاید اینډ سیک یو دغه غوندې ده، ما پټپټونه چې ما ورته ویو، نو دغسې یعنې ستراتیژي دغه کوي. حتی ایران تاسې ګوري یو طرف ته غواړي، دواړه هېوادونه چې ګوري ایران او پاکستان تقریبا یو رقم گیم لوبوي. د طالبانو سره یو څه روابط لري سره، په عین حالت کې بیا په مخالفینو طالبانو سره چې هم یو څه روابط لري، هغې سره یو څه امکانات ورته ورکوي، ځکه چې هغې هم غواړي چې په کنټرول کې سره وساتي. نو دغه بیلانس یو نه وساتي چې نفوذ خپل ولري، فشار ولري په افغانستان باندې. او بالاخره هغه ځکه د پاکستان هدف خو ډېر واضح دی، هغه غواړي چې داسې افغانستان باید وي چې ټول چارواکي د افغانستان هغه خپل سیاسي، اقتصادي او نظامي راکړه ورکړه د منطقې دنیا سره هغه باید د اسلام آباد د لارې تنظیم شي. او زه فکر کوم دا هیڅ پوښتنه مطرح کوم. ښه میاخیل صاحب، تاسو دغه آخره جمله چې ویل همدې سره مرتبطه ده زما پوښتنه چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ وروستی کړکېچ او تقابل پر دغه ګواښونو باندې را بنا شوی ده چې یو بل باندې ادعاوې کوي، او یا واقعا د بل څه په لټه کې دي. دغه څه چې تاسو په دې آخره جمله کې ویلې چې هر څه باید د اسلام آباد له عینکو او د هغه له عینکو ولیدل شي او د هغوی له لارې عملي سي. هغه څه چې طالبان او پاکستان یې له دوو ملګرو پر دوو دښمنانو بدل کړله، په دغه مرحله کې څه وله؟ رښتیا ګواښونه او ټي ټي پي او دا کیسې، یا واقعا هغه اهداف چې بیا د ستراتیژیک عمق تر حده رسیږي، یا دغه نه را دې خواته نفوذ او پر بهرني او کورني سیاست باندې کوم یو له دغه مسایلو دې لامل شو چې دا تقابل د دښمنۍ تر حده ورسیږي؟ نو تقریبا دواړه مسایل دي. یو ستراتیژیک، ځکه چې دلته تاسې ګورئ د طالبانو د چارواکو یا مشرانو غبرګون چې کله کابل وویشتل شو یا ولایتونه فرضاً دې وبمباري کړل، دا داسې میکس غوندې وو. یو طرف ته غواړي چې پاکستان سره ښه روابط ولري، هماغه زاړه تعلقات چې کوم یو دي هغه وساتي سره. اما بل طرف ته بیا دې مجبور دي چې د ولس د خاطره یا د وطن د منافعو د خاطره باید یو عکس العمل ښکاره کړي، او د عکس العمل تر اوسه پورې په ضعیفه حالت کې وو. اوله حمله فرضاً چې وشوله، ویل چې موږ به ما هغسې اقدام وکړو، هغه بیا هغسې ونه شو سره. بیا وروسته ویل چې نه موږ سره فرضاً که د دې نه بیا اقدام وشو موږ به بیا جدي عکس العمل ښکاره کړو. نو دا ونه شوله. اما ستاسې که زما مرکې هم تعقیب کړي وي په هغه وخت کې، نو ما هغه وخت کې ویل چې دا به نه اول نه به اخري، ځکه چې پاکستان هغه اهداف چې دي هغه تغییر نه کوي. هغه ستراتیژیک اهداف دي چې هر څوک په افغانستان کې وي هغه تغییر نه کوي. او دې دپاره باید افغانستان یعنی هم یو ستراتیژیک لرلید باید ولري د پاکستان په مقابل کې. البته دا زموږ یوازې اوس نه ده، د تېرو حکومتونو کې هم دغه مشکل موږ درلوده چې موږ واضح لرلید نه درلوده د پاکستان سره چې څه وکړو. نو په دې خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې دیو باید هغه سیاسي جواب قوي ورکړی، یعنی د طالبانو.
نو هغه سیاسي جواب دا و چې د پاکستان سفیر یې ویستلی وی، سفارت یې یعنې تقلیل کړی وی. البته روابط خامخا په هر حالت کې د ملکونو سره تماس لري، ځکه بیا د هغې هم تورخم او نور ځایونه بند شوي دي، تجارت بیخي صفر ته تقرب کړی دی. پاکستان ولګېده، د افغان مهاجرین په ډېر بد وضعیت کې ده، یعنې زیات تعداد یې راوویستل. اوس هم افغانان چې هلته دي هغې ورسره بد وضعیت کوي. نو په دې خاطر باندې یعنې چې شی پاتې نه دي هغه د ډیپلوماتیک په اساس باندې. نو کله چې دا سفارت تقلیل شوی وی، نو بیا پس د هغې نه د پاکستان سره بیا خبرې شروع شوې چې که نه وي نو موږ نور سفارت تعلقات بیخي بندوو سره. دویمه خبره د افغانستان دپاره دا مهمه وه چې باید یو لویه جرګې راغوښتې وي او بالاخره یو ولسي مشروعیت دپاره، نړیوال مشروعیت دپاره زمینه مساعد شوي او د پاکستان په اړه کوم تصمیم نیولی چې یو ملي روایت رامنځته شوی وی او بیا ملي حمایت. ځکه چې اوس افغانستان د انزوا په حالت کې دی، هم مړ دی هم پړ دی. هم د افغانستان پایتخت، ولایتونه، پوهنتون، شفاخانې دا ویشل کېږي، یعنې ملکي دغه چې دي انسټیټیوشن یا مؤسسات دا په نښه کېږي او د ملکي تلفاتو قصدن عمدن نښه کول دا د نړیوالو قوانینو په اساس باندې جنایت دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې افغانستان هېڅ اواز نه لري. تاسې دغه حملې دا چې پاکستان د څه په لټه کې دی او بیا د هغې دپاره فشار وردی، آیا دا داسې تعبیرولی شو چې هغه څه چې پاکستان تمه درلوده یا تمه لري په هغه پیمانه باندې طالبان مطیع نه شول ورته؟ دا خو واقعیت دی. دا ځکه چې یو تعداد کومې غوښتنې چې ما مخکې عرض وکړې چې دغه کومې غوښتنې چې دوی ولري، دا چې هر څوک وي هغه افغاني حس ورسره وي دا منلی نه شي. ځکه چې دا معنا نه ده چې یعنې پاکستان د طالبانو په منځ کې نفوذ نه لري یا په افغانستان کې نفوذ نه لري یا بعضې حلقې د طالب د پاکستان سره کار نه کوي. یعنې دا جدا مسله. اما عمومي سطح باندې چې موږ ګورو، یعنې په طالبانو کې هم یو تعداد کسان چې په پورته سطح باندې دي، هغه د پاکستان دا غوښتنې منلی نه شي چې افغانستان د خپل نظامي، اقتصادي او سیاسي ټول روابط د منطقې او دنیا سره هغه د اسلام آباد لارې تنظیم کړي. نو دا هغه غټه مسله چې ده همدغه ده. فرضاً پاکستان وایي ته هند سره رابطه نشي ساتلی، ته د امریکې سره نشي ساتلی، د عربو سره نشي ساتلی. نو دا یو لویه معضله ده چې د پاکستان په دغه ستراتیژیک پالیسۍ کې تغییر را نشي. نو زه فکر کوم چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي د پاکستان سره به مشکل لري. او تاسې موږ ولیدل چې دغه 50 کالو کې زموږ په مخ کې څه حکومتونه او رژیمونه بدل و رابدل شول، سره د پاکستان سره مشکل په خپل ځای پاتې شو. که د پاکستان ستراتیژي تغییر نه کوي او دا په دې اساس تعریفوي چې هو پاکستان په دې خاطر فشار واردوي چې خپل هغه موخې ته ورسېږي، هغه موخې چې د تاسو په باور یا طبعا همداسې دا هم چې هېڅ څوک هم که د افغاني هېڅ ذره هم ولري نو شاید ورته مطیع نه شي په هغه پیمانه باندې چې هغه دوی توقع لري. نو اوس بیا څنګه تحلیل کړو دا چې آیا پاکستان به په پرله پسې ډول همداسې دوام ورکوي؟ ځکه بیرته خو د ځواب تناسب هغومره نه دی چې دوی مجبور کړي شاتګ ته. نو کله چې د ځواب تناسب هم هغومره نه دی او پاکستان هم په 500 کلو کې له خپلې پالیسۍ نه ده اوښتی او طالبان هم تر اوسه ورسره هغه څه نه دي منلي چې دوی یې غواړي، نو تر کله به د پاکستان د حالت د افغانستان پر وړاندې دوام کوي؟ تر کله به دا بمباري وي؟ دا داسې یو خنډ رامنځته کېدی شي چې دا هر څه دفع کړي؟ نو دا چې تر څو موږ د تاریخ نه څه عبرت اخلو، که موږ د تاریخ نه عبرت وانخلو نو دا حالت به همدغسې دوام کوي. زموږ تیرو حکومتونو ټولو فرصتونه درلودل او هغه اشتباه چې په خپل وخت کې وشولې، موږ ونه شو کړی چې خپل ستراتیژیک دوستان او دښمنان سره تعیین کړو. نو نتیجه دا شوله چې موږ د منطقې هیوادونو د نفوذ لاندې راغلو او د منطقې هیوادونو موږ د حکومتونو په مقابل کې ګروپونه او ډلې تقویه کړې. سره فرضاً همدغه طالبان پاکستان تقویه کول د افغانستان د حکومت په مقابل کې، مجاهدین پاکستان تقویه کړل د حکومت د هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند په مقابل کې، همدغه طالبان د مجاهدینو په مقابل کې تقویه شول او رامنځته شول. سره اوس ته یعنې د طالبان ته زه فکر کوم چې اوسني وخت کې د ټول نه زیات فرصت موجود دی. د ټولو تیر حکومتونو نه چې د افغانستان په داخلي پالیسۍ باندې اول باید فکر وکړي او هغه دا ده چې اوس د طالبانو په مقابل کې دغسې یو مسلح حرکت
لکه چې د نورو رژیمونو په مقابل کې و، د په مقابل کې فعلا وجود نه لري. اما که د طالبانو پالیسي هم دغسې دوام کوي، نو د دې په مقابل کې بیا خامخا نور ګروپونه او ډلې مسلح را پیدا کیږي، تقویه کیږي، او دا جګړه بیا هغه نیابتي جګړو او رقابتونو ته خبره اوړي سره. نو په دې خاطر باندې یعنې فرصتونه شته ده، خو متاسفانه چې زمونږ افغانستان او افغانانو او ټول حکومتونه چې تیر شوي دي همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي. داسې نه دي کړي چې بحران نه د فرصت استفاده کړي وي. نو نور دنیا کې بحرانونه راځي، هغې نه خلک استفاده کوي او هغه په فرصت بدلوي سره. مګر موږ همیشه فرصتونه په بحران باندې بدل کړي دي. نو طالبانو فرصت درلوده، دغه 15 کالو کې درلوده، اما متاسفانه چې یو قدم دی د حکومتولۍ د خاطره د ملي مشروعیت دپاره د نړیوال مشروعیت د طرفه دی ونه اخیستی، او دا په خپله یوه لویه ستونزه ده. نو زه فکر کوم چې دا امکان لري، خو که دیو د تاریخ نه عبرت واخلي او ټول افغانان تاریخ نه عبرت واخلي، او که هغه طالبان دي که هغه طالبانو مخالفین دي، چې بیا د منطقه‌یي وي هیوادونو د لاس عاله نه شي. یو څه وخت طالبان د ضعیف ځواب، که هغه سیاسي و که هغه عملي نظامي و، د ضعیف ځواب لپاره د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلله. په هغه پیل کې اول لومړیو بریدونو کې دوی وغوښتل چې وښیي یا یې وکړله د کرښې پر غاړه باندې ځینې بریدونه، خلک یو څه قانع شول، ولې وروسته دا کمرنګه شو. سیاسي باندې به یې وغږېږو، یو څه اشاره هم تاسو وکړله. آیا د طالبانو نظامي ظرفیت دا ایجابوله چې تر دغه موجوده ځوابونو قوي ځواب پاکستان ته ورکړي؟ ګورئ، په هغه اول نه نیولې تر وروسته پورې د پاکستان نظامي او سیاسي ځواب دواړه ضعیف وو. هغه په دې معنا باندې اوله کې دا یې پټولی چې پاکستان کابل نه دی ویشتلی، ولایتونه نه دي ویشتلي، او دغه حملې نه دي رامنځته شوي. کله چې اوس خو ټولنیزې رسنۍ دي، د معلوماتو نړۍ ده، نو ته نشي کولی چې هر څه سنسور کړي. نو کله چې عکس العمل د خلکو را پیدا شو او شواهد شریک شول، نو دیو بیا وروسته خلکو ته اجازه ورکړه چې دغه حملې یعنې د هغې باره کې غبرګون ښکاره کړي. نو اوله کې دوی ونې غوښته چې دا پټې کړي سره، نو دا پخپله یو ضعیفه برخورد. بیا وروسته یو څه عکس العمل یې ښکاره کړو، خو هغه ځکه مشکله ده چې په افغانستان اوس په داسې موقف کې نه ده چې د پاکستان سره یو تمام عیار جنگ اعلان کی او جګړه وکړي سره. اما په اوږد مهال کې پاکستان ته مشکل جوړولی شي. نه داسې نه ده چې په افغانستان کې بې ثباتي پاکستان په خپله بې ثباته کوي، بالاخره هلته به ډلې را پیدا کېږي، هلته به خامخا ګروپونه پیدا کېږي، هغه به تقویه کېږي، هغه به استعمالېږي. او اوس هم پاکستان په خپله د ډېرو مشکلو سره مخامخ دی. تاسې ګورئ بلوچستان کې هلته د ازادي غوښتونکو نهضت هلته موجود دی، هغې خپل جدایي د پاکستان نه غواړي. بلوچان همدغسې فرضاً د ټي ټي پي ګروپونه او ډلې دي، نورې ډلې هلته موجود دي، حتی په سند کې پاکستان مشکل لري. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دغه چې و ضعیف وو، په سیاسي لحاظ خو بیخي ضعیف وو، ځکه چې دغه دوه شیان چې ما وویلې، د یو مخکې دی نه چې د پاکستان سفیر یې باید ایستلی وی، ځکه چې ته پایتخت ولې، دا خو ډېره مهمه مسله ده، او قصدن یې ولې، او بیا ملکي ځایونه په نښه کې او ملکي تلفات. ګورئ شفاخانه کې 200 کسان پکې د منځه لاړل. همداسې تاسې د کونړ په پوهنتون باندې یا فرضاً د کرکټ په ټیم باندې په پکتیا کې یا په نورو ځایونو کې، نو دا پخپله یو غټه مسله ده. نو دلته باید یعنې یوازې احضار نه بلکې ډیپلوماتیک دغه یې راټیټ کړی وی، بیا وروسته خبرو ته ورسره ناست وی. نو دا بس دلته ویل چې د پاکستان بعضې حلقې دي او نه ولس موږ سره دی او یا هلته موږ سره نورې ډلې دي. نه، دلته د هیوادونو ترمنځ تصمیم حکومتونه او نظامونه نیسي، نو دا افراد یې نه نیسي سره. نو د څه چې هلته کېږي هغې کې د پاکستان سیاسي او پوځي حکومت ټول سره شریک دی او شریکه دغه پلان مخې ته وړي سره. البته فوز نفوذ لري هلته، د افغانستان پالیسي د پوځ په لاس کې ده. پاکستان د افغانستان سره مسایل، د هند سره او اټومي سپاه، دا د پوځ په کنټرول کې ده. یوه خبره چې ان د پاکستان له سټیج هم واورېدل شوله او ډېره مشهوره شوله، پاکستان د طالبانو د رژیم د بدلون په لټه کې ده. دا یو انتخاب دی پاکستان ته؟ زه فکر نه کوم چې د رژیم د بدلون په لټه کې وي.
ما خو که چیرې هغه کومه پروژه لکه مخکې وختونو کې چې د مجاهدینو په وخت کې یا په خپله د طالبانو په وخت کې چې امکانات یې درلودل او کومکونه دنیا نه اخیستل، نو که هغسې حالت ته ورسېږي چې دغه رژیم د دیو په خیر باندې وي یا د دیو د ګټو سره یعنې د ګټو کې ورته مهم وي د خپل ګټو دغه کې یا د دنیا د ګټو سره، نو بیا هغه جدا مسله ده. خو اوس زه فکر نه کوم چې د رژیم تغییر دیو دپاره په خیر باندې وي او یا څه، ځکه چې رژیم تغییرانو ته یو اوږد جنګ ته ضرورت لري او دغه اوږد جنګ هغه امکانات غواړي، تمویل غواړي او پاکستان اوس په خپل هغه اقتصادي او سیاسي او نظامي داسې موقف کې نه دی چې هغه د یو بل چریکي یا ګوریلایي جنګ د یو څو کال لپاره تقویه کړي. زه غواړي اما زه رژیم تغییر تر اوسه پورې فکر نه کوم چې پاکستان د دغه ته رسېدلی وي، ځکه چې هغې اوس هم په دا فکر کوي چې د طالبانو په موجودیت، ځکه پاکستان څه غواړي؟ پاکستان یو ضعیف افغانستان غواړي، فقیر افغانستان غواړي او محتاج افغانستان غواړي چې د دنیا په سطح باندې هېڅ خپل استازولي ونشي کړلی او دیو بیا د افغانستان استازولي وکړي یا د افغانستان په نمایندګۍ باندې په نړیوال سټیج کې خپل نظر ښکاره کړي او استازولي وکړي او طالبان ورته دغه زمینه مساعده کړې ده، ځکه چې تعلیم دروازې بندې شوي دي، فقر په افغانستان کې موجود دی، افغانستان د انزوا په حالت کې دی او زه فکر نه کوم چې په نږدې لنډو وختونو کې د طالبانو رژیم څوک په رسمیت باندې وپېژني د نړۍ په سطح باندې، ځکه چې دیو باید د تور لست نه دیو مشران اول ویستل شي ملل متحد نه او هلته 15 هیوادونه چې کوم یو دي هغه د ویتو صلاحیت لري، نو هغه ویتو 15 هیوادونه سره په یو نظر باندې نه دي، نو دا په خپله یو لوی مشکل دی. تاسې هره فیصله چې ملل متحد رامنځته شوې ده هغه چین او روسیه چې ولو د طالبانو سره ښه رابطه هم لري، هغه بیا د شورای امنیت په فیصلو کې هغه تایید کړې ده. وروسته بیا بیانیه ورکړې ده چې و دې سره موږ موافق نه یو، چې موافق نه یو خو ولې ویتو کوې نه. نو خبره دا ده چې یعنې زه فکر نه کوم چې طالبان په دغسې حالت کې دا په رسمیت باندې وپېژندل شي او څومره چې افغانستان د انزوا په حالت کې وي، افغانستان به همدغسې فقیر وي، بې سواده به وي او دا د پاکستان لپاره هغې غوښتنه همدغه ده. آیا امریکایان له طالبانو د بګرام اډه بیرته غواړي؟ دا پوښتنه مې ځکه وکړله چې وروستي بریدونه که تاسو اورېدلي وي ځینو دا ربط هم ورکړ چې دا د ټرمپ دغه وینا سره مرتبط دي، بیا چې ټرمپ کله د پاکستان یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د دغه بریدونو ننګه وکړه، نو هلته وویل شوله چې دلته د پخوانیو وسلو د له منځه وړلو یا بیرته ترلاسه کولو او د بګرام د اډې بحث دا هم ځینې تحلیلونو کې موجود و چې دا هم یو له هغه اهدافو دی چې د پاکستان له دغه بمباریو فشارونو سره مرتبط دی. آیا داسې یوه سناریو منلی شو چې د پاکستان له لارې د افغانستان کې د امریکا د پاتې وسلو بحث ورسره تړلی وي او یا هم د بګرام بحث؟ نه، دا ګورئ دا خو تقریبا 2-3 کاله مخکې په دې باندې ما لیکل هم کړي وو، مرکې هم کړې وې چې بګرام مسله دا یو سیاسي یادونه ده او نظامي یا ستراتیژیک لحاظ باندې امریکې ته دونه اهمیت نه لري سره. سیاسي یادونه دا ده چې د ټرمپ حکومت د بایدن حکومت په دې باندې ملامتۍ او د خپل خلکو لپاره یو کلمه استعمالوي چې بګرام باید موږ خوشي کړی نه وي او یا باید موږ د افغانستان په دغه شکل باندې چې دی ووتل نه وي وتلي. حال دا چې د امریکې د ټولو جمهور رئیسانو د بوش نه نیولې تر اوباما پورې او په خپله بایدن او ټرمپ د دې ټولو دغه دا چې دوی باید افغانستان نه ووځي، نو که دوی لپاره بګرام مهم وي، یو زر کس عسکر یې هلته ساتلي وي، نو بګرام یعنې دوی ساتلی شو. خو خبره دا ده چې اوس دیو دپاره چې دا راوتي دي، نو بګرام دیو دپاره بیرته ورتګ بګرام ته یا بیرته بګرام نیول دا د امنیتي لحاظ باندې او ستراتیژیک لحاظ باندې دا نه امکان لري او نه ورته ګټه لري، ځکه ته که بګرام نیسي یو 15,000 عسکر به هلته ساتې، د 15,000 عسکرو لپاره ته پخپله یو له 20,000 نور لوجستیکي او حمایه ضرورت لري، نو دا بیا ګټه په مقابل کې څه شی دی. نو زه فکر کوم چې دا سمه نه ده، یو سیاسي بحث دی په نظامي لحاظ باندې او عملي لحاظ باندې عملي نه دی سره،
دا زما خپل نظر دا دی کنه. بالکل. مسکو روسیا په نظامی تخنیکی یا دفاعي تخنیکی برخه کې له طالبانو په دې حد کې ملاتړ کولی شي یا همکاریان دومره کېدی شي چې واقعا دلته د دفاعي حالت یو لوړ حالت یا ښه حالت رامنځته کړي، یعنی دومره حمایت طالبان ته ورکوي چې دغه تړون له مخې چې ملا یعقوب راغلی ویې کړ چې هغه د حساب وړ واوسي او د یو نسبي ګواښونو پر وړاندې د محاسبه پرې وشي؟ نه، هېڅکله یې نشي کولی او نه کوي. ځان ته یوازې روسیه نه، هیڅ هیواد افغانستان ته داسې وسلې نه ورکوي چې هغې مطمئن نه چې دا وسلې بیا وروسته د چا لاسته ولېږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې داسې یو نمایشي مسله ده، او یا د کلشنکوف جوړول یا د بوس توپونو جوړول یا یو څو هلیکاپټر چې پاتې دي د هغې د ترمیم مسله، هغه د نظامی لحاظ باندې دومره غټه مسله نه ده، او نه تا هغه بیا په هوایي دفاعي سیستم بحث لږ ګرم شو غیش په ورځو کې، دا څه ممکنه دي؟ نه، داسې رادار شاید چې ورنه کړي چې هغه د په نظامي بخش کې هغې نه استفاده وشي کړلی سره. نو زه یعنې دا یوازې داسې نه ده، حتی د جمهوریت په وخت کې هم دغسې وه. یو وخت کې کرزی صاحب دا خبره د امریکې سره اختلاف رامنځته شو، ویل چې موږ د هند نه غواړو چې سلاح ترلاسه کړو. بیا د هند یو مشهوره ژورنالیست سوامي هغې یو مقاله لیکلې وه چې هند به ډېره اشتباه وکړي چې افغانستان سره پیشرفته سلاح ورکړي، ځکه چې دوی ونه پوهېږي چې دغه سلاح به بیا د چا په لاس کې ولېږي سره. نو په دې خاطر باندې د سلاحو د ورکړې او راکړې مسله او پیشرفته سلاحګانو یا د دفاعي ضد سلاحګانو دا ورکړه دا ډېره مغلقه پروسه ده، او هغه بیا داسې یو حکومت سره یا داسې یو ډلې سره چې هغه لا ولسي او نړیوال مشروعیت نه لري، زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله مسله وي. نړیوال امنیت په بحث کې دغه د ډرون قصې اوس ګرمیږي، او د راتلونکو څو کلونو لپاره وړاندوینه همدا ده چې د جګړې تکا به پر ډرون وي، او دا ورځ تر بلې زیاتیږي، او دا د اوس موږ عملا د ایران او د اوکراین په دې جګړو کې ګورو، ولې پیشبیني دا ده چې تر دې به هم ډېر زیات شي. خیر، د موږ به هغه سطحه په هغې حد کې نه وي چې د هغوی سره د مقایسې وړ وي، ولې طالبان هم کوښښ کوي چې وښیي تکا یې پر ډرونونو دی، او یا د ډرون په برخه کې دوی پر یو څه لګیا دي. په افغانستان کې او یا د افغانستان سره د همکاریو په هغه چوکاټ کې د ډرون د تمویل احتمال شته، یعنې دومره امکانات شته، یا دا چې طالبان پر ډرون کار وکړي او د راتلونکي دپاره یې ترې کار واخلي؟ ګوره، یو خو داسې ډرونونه دي چې دغه موږ او تاسې په آزاد مارکیټ کې خلک اخلي او کمرې هم ورسره وي، او هغې کې بیا ته 1 کیلو مواد نسبي او چېرته لیږي. دا امکان لري دا د آزاد مارکیټ نه اخیستلی شي. اما هغه ډرونونه چې کوم موږ او تاسې فکر کوو چې په جنګ کې استفاده کوي، لکه اوکراین ته استفاده کوي یا فرضاً ایران ته استفاده وکړله، هغه پیشرفته دي او هغې دپاره نور ډېر امکانات ضرورت دي. هغه د جی پی ایس مسایل دي، هغه د سټلایټ مسایل دي هلته سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا تقریبا ډېر وخت شاید چې افغانستان دپاره ونیسي چې موږ د هغه د ډرون ټکنالوژي ټول هغه امکانات چې کوم یو دي هغه ولرو او د هغې نه مؤثره استفاده وکړو. دغسې کمرشل یا تجارتي ډرونونه لکه کمرو دپاره یا نورو شیانو دپاره استعمالیږي، امازان کې خرڅیږي، هغه ته بیا کولی شي چې موډیفای کړي او هغې کې 1 کیلو دغه کړي، خو هغه جنګ ته تغییر ورکولی نه شي. هغه داسې یعنې هغه د جنګ بیلانس ته تغییر ورکولی نه شي، لکه چې په اوکراین کې او یا ایرانیانو د هغې نه استفاده وکړه سره. نو حتی هغې دپاره هم دا ویل کېږي چې د سټلایټ هغه معلومات چې کوم یو دي هغه چین ورته ورکوي یا روسیه ورته ورکول، یعنې ایران ته یا بعضې ټکنالوژیانې ورکړي دي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په لنډ وخت کې به دا هم داسې محال راته نه ښکاري. لنډ وخت کې زه فکر کوم چې یوازینۍ لار افغانستان دپاره همدغه ده چې په خپل داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت باندې فکر وکړي. کله چې ته د نړۍ جوړ شولې، بیا ته کولی شي چې په خپل انسټیټیوشن یا مؤسساتو باندې فکر وکړي چې څه رقم دفاعي قوت ته ضرورت لري، د څه دپاره یې ضرورت لري، او هغه امکانات د کوم ځای نه کې، دا وروسته مسایل دي سره. نو تر څو چې دغه اوله مرحله
چې هغه ولسي او نړیوال مشروعیت دی او د قانونمند نظام رامنځته کول دي، افغانستان د انزوان خلاصېدل دي. دا چې رامنځته نشي دا نور مسایل لاس احساساتي مسایل دي، هغه یک مصرف د میډیا د خاطره سړی کولی شي په بحث وکړي خو نتیجه نه ورکوي سره. زه अब روسي برخه ته نږدې کېږو لږ مکس پر پاکستان کوو د ټي ټي پي بي ال اي دا هغه حرکتونه دي چې فعالیتونه محسوس شوي، خصوصا بي ال اي ګورو چې په بلوچستان کې یا تاکوته کې ډېر سیمې ځینې ستراتیژیک سیمو ته راوځي، نیولې دي، لویې لارې نیولې دي، ځینې زونې نیولې دي او بریدونه ورو ورو لږ څه د پنجاب ایالت هم دننه شوي دي. په ځینو سیمو کې موږ وکتله، په ځینو زونو باندې د پاکستان د پوځ پر ځینو زونو باندې امنیتي ځواکونو پر ځینو ادرسونو باندې بریدونه وشوله. پاکستان موږ د 2001 کال نه یا د 2015 نه بیا خصوصا وروسته مونږ اورو چې پاکستان د ګړنګ پر غاړه، ولې پاکستان په دوامداره شکل باندې بیا هم کوښښ کوي چې د ګړنګ غاړې څخه هم نورو ته ضرر ورسوي. اوس پاکستان امنیتي ګواښونو کمیت او کیفیت په دې حد کې دی چې پاکستان په واقعي معنا د یو ګړنګ غاړې ته ور برابر کړي، یعنی پاکستان اوس د ورختۍ حالت ته رسېدلی. زه فکر کوم چې یو حده پورې پاکستان د مشکلاتو سره مخامخ دی، خو بعضې وخت کې هغه بخت هم یاري کوي چې فرضاً بعضې مسایل را پیدا شول لکه د ایران او د امریکې جګړه او د دې نه یو څه اوس غواړي چې استفاده وکړي سره او یو څه امکانات ترلاسه کړي. خو خبره دا ده چې دغه داخلي مشکل چې کوم یو دی دا دنیا بل یعنی دنیا نور هیوادونه بل ملک دپاره حل کولی نه شي. زمونږ داخلي مشکل چې موږ په خپله حل نه کړو، افغانان یې په خپله حل نه کړي، یعنې دنیا یې نشي حل کولی. موږ تاسې ولې چې دنیا حل نه کړل، روسان راغلل، عرب عجم راغلل، امریکایان راغلل، زموږ مشکل حل نه شو ځکه چې موږ دغه اراده نه درلوده چې خپل مشکل په خپله حل کړو سره. نو پاکستان هم عین موقف کې دی چې خپل مشکل داخلي په خپله حل نه کړي، نو په خپله دا مشکل به ورځ تر بل اضافه کېږي، دنیا هر څومره ورسره کومک وکړي. د پاکستان یو اختلاف د طالبان سره همدغه دی چې دوی غواړي چې طالبان د خپل یو نیابتي ډلې په شکل باندې استفاده ترې وکړي او هغه ګروپونه که هغه ټي ټي پي دي، بلوچ دي یا نور دي، هغه وځپي، ځکه چې د پاکستان پوځ چې مستقیما مداخله کوي یا جنگ کوي دا ډېر قیمته تمامیږي ورته. اما د افغانستان طالبان دا کار نشي کولی، دا ورته امکان هم نه لري او په هر لحاظ باندې د دې امکانات وجود نه لري چې د پاکستان جګړه دی د طالبان د پاکستان دپاره وکړي او هغه د ټي ټي پي سرکوبه کړي یا د بلوچانو تحریک. نو دا په خپله یو د اختلاف یو غټه مسله هم همدا ده سره. که دوه انتخاب د ټولو په مخ کې هم د ټولو اکثره په مخ کې هم دغه دوه انتخاب دي. تاسو هلته دفاع وزارت سرپرستي هم کړې ده، مهم ولایت مو هم کړی دی، پر قضایو آګاه یاستئ. د طالبانو پر وړاندې د جګړې او د سیاست انتخاب دا هغه څه دي چې اوس یې د طالبانو له صف څخه را دې خوا دا نور کسان په دوو برخو یا په 80% یا 80% او 60% تقسیم کړي دي. اقلیت شته چې جګړه انتخاب کړي یا جګړې ته لیوالتیا لري او ډېر دي چې هغوی لا هم پر سیاسي حل باندې تمرکز کوي. کوم یو مناسب انتخاب دی؟ نو د افغانستان مشکل خو د کلونو نه ویل کېږي چې دا د پوځي لارې یا د جنگ د لارې نه حل کېږي. حتی که زه په وزارت دفاع کې مو زما مرکې او خبرې به تاسې هغه وخت کې ما اورېدلي چې ما د جنگ مثلا د مطرح کړې او حتی که په ننګرهار کې مو، ځکه چې د افغانستان مشکل چې ځکه موږ خو دا 50 کاله هر څه ولیدل، نو په دې دپاره باید موږ هغه سیاسي لارې حل ورته پیدا کړو. او ځکه د هدف څه شی ده، که هدف په افغانستان کې ثبات وي، امن وي، د خلکو رفاه وي، نو خو بیا ته یو سیاسي جوړجاړي ته ضرورت لري او هغه په هغه صورت کې راځي. دلته په افراد باندې بحث نه دی پکار، موږ یو قانون ته ضرورت لرو. موږ ټول نه طالب نفي کولی شي، نه طالب ملت نفي کولی شي سره، ځکه زموږ د بعضې خلکو نظریات چې دي هغه افراطي نظریات دي. نو په افراط د منځه نشي وړلی. که جنگ دوام کوي نو نتیجه بیا څه شی ده؟ آیا بل بیا به نیابتي جګړې وي، بیا به رقابتونه وي سره؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د جنگ او که حالت هم دغسې دوام کوي، یعنی په افغانستان کې مشروع قانونمند حکومت نه وي، نو دا په خپله بدامنۍ او جنگ ته زمینه مساعده او د ملکونو یا د ګاونډیانو لاسوهنو ته، او هغه د افغانستان په ګټه باندې ده. نو موږ مخکې ما عرض وکړ چې موږ باید د تیر تاریخ نه څه زده کړو.
او هغه اشتباهګانې چې مخکې شوي دي اوس باید تکرار نشي سره. نو متاسفانه چې هر څوک ارګ ته رسېدلی دی اشتباهګانې کړي دي او هغه د اشتباهو په نتیجه کې حکومتونه او نظامونه ړنګ شوي دي سره. نو طالب هم یعنې که دی دا فکر کوي چې دی به پاتې شي او د منځه به نه ځي، نه خامخا له منځه ځي. 15 کاله پس وي که 10 کاله پس وي د منځه به ځي او افغانستان به همدغسې فقیر بیچاره او بېسواده او محتاج دنیا ته پاتې وي. نو په دې خاطر باندې زمونږ یعنې هغه وړاندیز د ابتدا نه موږ د جنګ مخالفت کړی دی او د خبرو اترو د لارې د یو معناداره بین الافغاني ډایالوګ د لارې موږ غواړو چې د افغانستان مشکل حل شي سره. دلته د قدرت مثلا د بعضې کسان شاید چې قدرت وغواړي یا پروژې وغواړي یا بل شی، او دا یوازینۍ لار په اوس وخت کې د یوې واقعي لوی جرګې راغوښتل دي چې هغه د افغانستان د مشروعیت لپاره، د ولسي مشروعیت لپاره او نړیوال مشروعیت لپاره او بالاخره د یو نظام د جوړېدو لپاره یو تګلاره تصویب کړي او په هغې باندې لاړ شي. بله هره لار چې ده زه فکر کوم چې هغه د افغانستان د بربادۍ او د خلکو د تباهۍ ده او هغه نتیجه نه ورکوي سره. دوه وروستۍ پوښتنې، یو دا دی چې ځینې ابتدایي راپورونه شته، موږ هم سرچینو سره خبرې کړي دي، تر یو حده را تایید کړي دي چې ځینې مطرح وسلوالې مخالفې ډلې د پاکستان سره پر تعامل لګیا دي. د ځینو عنوانونو مقاومت اوسه یادونه کېږي چې دوی یو تعامل ته د نشي پاکستان سره، حتی ځینو خلا ادعا کوي چې سمبال شوي هم دي، تجهیز شوي هم دي، ځایونه ورته مشخص شوي دي، تر څو د مشترک هدف چې هغه ګواکې د طالب په وړاندې جګړه کوو دې دپاره کار واخیستلی شي. په دې هکله ستاسو تحلیل ارزیابي اورو مهرباني. ما خو مخکې عرض وکړ چې یعنې پاکستان غواړي چې هم په طالبانو کنټرول او نفوذ ولري او هم غواړي چې اپوزیسیون په خپل لاس کې ونیسي. دا اوسنۍ پالیسي نه ده، یعنې دی هغه یو د بل په ضد باندې استعمالي سره او دا کار یې په کلونو کلونو کړی دی سره. نو دا چې بیا کله هغه ګټې کوم حالت ته رسیږي چې بیا د کوم یو مؤثره استفاده وکړي هغه بیا جدا مسله ده. ما چې ویل چې تاریخ نه ټول باید عبرت واخلي، هم په خپله د طالبانو مخالفین که هر څوک دي او که په خپله طالبان د تیر تاریخ نه باید عبرت واخلي، داسې زمینه مساعده نه کړي چې نورې ډلې د په مقابل کې تقویه شي او ملت ته رجوع وکړي. ځکه تر څو چې ملت نفي کېږي نو خامخا به مقابل کې ورته نورې ډلې را پیدا کېږي سره. نو دا یو مشکل دی او دې ته باید هغه په سړه سینه باندې موږ او تاسو ورته ویو، بې له احساساتو باید سړی په دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان ثبات په چی شي کې دی، امن په چی شي کې دی. دې کې هم د افغانانو خیر دی، هم د اسلام خیر دی، هم د وطن او د منطقې خیر هم دی. ځکه چې افغانستان کې باثباته حکومت وي، قانونمند حکومت وي، مشروع، دا بیا موږ چاته خطر نیو. یعنی موږ افغانستان د نورو هیوادونو لخوا د مداخلې او د خطر سره مخامخ شوی دی. یعنی داسې نه شوی چې افغانستان تل د پاکستان بې ثباته کړی دی، افغانستان تل د ایران بې ثباته کړی دی، مرکزي اسیا. موږ د دغه هیوادونو د غلطو پالیسیو په اساس باندې بې ثباته شوي یو. نو که دلته ثبات وي موږ بیا چاته خطر نیو په منطقه او دنیا کې. وروستۍ پوښتنه دا یو څه د هغه د سیاسي ستراتیژیکو اهداف نه راځي، خو د پاکستان هغه ځینې چې هغه هغه رنګ ستراتیژیک دی ولې هغه بحث جغرافیایي دی. مثلا پاکستان په دغه بریدونو سره غواړي چې یو 10 کیلومتره بفر زون غندې یو ځای جوړ کړي، یا دغه ساحه شاړه کړي تر څو د دوی هغه ترهګریزو پروژو لپاره بستر ښه هوار وي، یا د بفر زون عنوان ورکړي خپله پاکستاني ټلویزیونونو کې چې موږ تعلیم نه اورو، او یا هم بحثان تر واخانه رسیږي چې ګواکې هلته هم یو بحث مطرح دی او دوی باید بدخشان په نامنۍ کې لاس ولري او دغه سواد خان کنټرول داسې بیا د دهلیز وصل شي تر کونړه پورې. آیا د پاکستان په بریدونو کې دا موخه نغښتې ده او که نه، یا په بله معنا هغه وخت کې چې جمهوریت پر مهال پاکستان همدغه د کونړ ځینې ساحې په توپونو ویشتلی او اوس راځي بمبارد کوي، دا دواړه سره د هغه وخت کړنې او دا اوسنۍ دواړه مشترک اهداف تعقیبوي، یعنی واحد هدف تعقیبوي؟ خو هدف خو ټول د هغې دا ده چې په افغانستان کې نفوذ ولري، کنټرول ولري او بالاخره افغانستان خپل هغه ما خو مخکې عرض وکړ چې هغه اقتصادي، سیاسي او نظامي پالیسي د اسلام آباد سره په مشوره یا د اسلام آباد د لارې تعیین کړي. دا عمومي هدف دی. دغه جګړې چې په د ډیورنډ فرضي کرښه باندې وي دا د کلونو کلونو راهیسته دي، یعنې یوازې جمهوریت نه مخکې وي. یو مشکل دا و چې تیرو حکومتونو د دې جواب ځکه نشو ویلی چې اخوا ته بېرته همدغه افغانان د حکومتونو په مقابل کې مجاهدینو اخوا ته
هغه بیرته د حکومت په مقابل کې جنګېدل، همدغه طالبانو د جمهوریت په مقابل کې جنګېدل، یعنې دغه ډیورنډ فرضي کرښه باندې خو دې جګړې کولې. نو په دې خاطر باندې یعنې دغه مفکوره چې اوس یعنې دغه زمینه مساعده نه ده د پاکستان دپاره، نو زه فکر کوم چې داسې بفرزون به اوس ورته مشکله وي. او که د جګړو د دوام دپاره وي، کیدای شي چې پاکستان په بعضې سیمو کې یعنې مخکې راغلی دی، دا د تقریبا 40-50 کلونو کې چې زه ګورم په ډېرو سیمو کې د یو یعنې هغه د ثور د کودتا نه مخکې چې کومې سیمې د قبایلو موجودې وي او هلته پاکستان نفوذ نه درلوده یا هلته پوستې او چک پوینټونه نه درلودل، د هغې نه ډېر مخکې راغلي دي. ځکه زه یو مثال د خپله منطقه کې چې ماته معلومه ده، پخوا چې کله د مجاهدین هجرت او دغه شروع کو په هغه وخت کې، نو د پاکستان هغه پاټک چې ورته وایي هغه په غلنۍ کې و، هغه د یکاغون سیمه کې، مګر وروسته دیو تقریبا د ګوشتې سیمې ته رانږدې شول. یعنې دا تقریبا 150 کیلومتره لاره به وي سره، مسافه به سره وي. دغسې په نورو سیمو کې هم پاکستان مخې ته راغلی دی، خو دا بیا چې کله جګړې نه وي، یو قانونمند مشروع حکومت وي او اخواته مسلح ډلې نه جنګېږي، نو ته بیا د دې مسایلو باندې ته ورسره بحث کولی شي چې پخوا کوم ځای کې اوس کوم ځای کې او څومره مخکې راغلی، دا مسایل باید بیا ورسره حل شي. اما اوس وخت کې مشکلات شته ده سره. نو بفرضون زه فکر که څه هم بحث مو خلاص وولې، تاسو چې دا بحث مطرح کړی او پوښتنه کله چې دا جګړې وشولې، بیا پر فرضي کرښه باندې د طالبانو د پاکستاني ملیشیو ترمنځ جګړې کېدلې، هلته ځینو سیمو کې چې هغه جګړې ډېره نتیجه نه ورکړې، یعنې پر پاکستان برلاسي ډېره اسان نه حاصلېدله. نو بیا د طالبانو نه ادرسه موږ داسې ادعاوې واورېدلې چې دلته ځینې حاکمې نقطې د جمهوریت پر مهال د امریکایانو په همکارۍ دوی ته ورکول شوي دي. دا څومره واقعیت لري چې دوی د حاکمې نقطې په هغه وخت ترلاسه کړي او اوس دپاره د پر کرښه باندې جګړه لږ سخته کړي او د هغوی په ګټه دې کړي؟ ګورې دا خو د امریکایانو مثلا نه خو سرحدي یا د ډیورنډ فرضي کرښې ترمنځ دا مشکلات ما خو وویل چې هغه د پاکستان د ایجاد نه را په دې خوا موجود دی. نو ځکه چې په ډیرو سیمو کې د ډیورنډ فرضي کرښه تعین شوې ده، بلخاصه زموږ په شرق کې هغه ډیمارکیشن چې کوم یو دی هغه نه ده شوی په هغه وخت کې. نو په دې خاطر باندې دلته مخکې راتګ و سره د داود خان په وخت کې تاسې په نواپاس کې یو پوسته هلته جوړه شوله موجود و. نو یعنې دا مشکلات د پخوا نه موجود یا د بنشۍ کوم دغه چې و په کونړ کې. نو زه فکر کوم چې داسې نه وه چې د امریکایانو هغې ورته ورکړي و، د هغې په تفاهم باندې رامنځته شوي وه. د افغانستان حکومت په هغسې موقف کې نه و چې د پاکستان په مقابل کې جنګ اعلان کړي او یا جنګ وشي کړلی. نو په دې خاطر باندې چون هلته مسلحې ډلې بېرته جنګېدلې، نو خو دغه طالبانو ما خواته وو، نو که دې هم که ځان ته افغانان ویل ولې نو دا پوستې پرې غوڅلې، ځکه چې په دغه سرحدي دغه ډیورنډ په کرښه کې خو زیات هلته دې نفوذ درلوده او حتی په ډېرو ځایونو کې د سرحدي سیمو کې سرحدي قواو پوستې نه وي هلته. تاسې که د هلمند د بارامچې نه نیولې تر دغه پورې خو ټول طالبان هلته موجود وو. نو خبره دا ده چې اوس دغه ملامتیا په یو بل باندې اچول زه فکر کوم چې دا ګټه نه لري. ښه خبره دا ده چې موږ باید د تاریخ نه یو څه زده کړو او د راتلونکي دپاره باید کار وکړو سره چې څه وشي چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي او ټول افغانان د طالبان په شمول په افغانستان کې د قانون لاندې سره آرام ژوند ولري. دې باندې باید موږ زیات فکر وکړو، نه چې په یو بل سره ملامته کړو سره ډېر زیات. ډیره زیاته مننه کوم د جمهوریت پر مهال د ملي دفاع وزارت سرپرست ښاغلی شاه محمود میاخیل کورودان چې وخت مو راکړ، ډیره زیاته مننه او ډیره مننه. قدرمن لیدونکو، د بحث موضوع مو له ښاغلي میاخیل سره همدغه د ترهګریزو مسایلو شننه وله او مهمه مسله ده چې کوم ګواښونه بالفعله موجود دي او بالقوه کوم ظرفیتونه موجود دي چې هغه آینده کې پر ګواښ بدلېدلی سي. طالبان او د پاکستان پر وړاندې د هغوی دریځ او همدارنګه د پاکستان او طالبان ترمنځ دغه تقابل پر څه دی او بالاخره نتیجه یې څه کېدلی شي، تر ټولو د دفع ښه مؤلفې څه کېدلی شي او د سیمې پر هیوادونو کوم چې داسې اټکل کېږي ګواکې د افغانستان څخه به نظامي ملاتړ وکړي، یعنې نظامي تخنیکي یا دفاعي تخنیکي ملاتړ وکړي، دا څومره د محاسبې وړ ده. څه روان دي په دې کې د امریکایانو د پاکستان څومره همغږي او همکاري موجوده ده او بالاخره امریکایان او بیا په دویم قدم کې پاکستانیان له افغانستانه څه غواړي. په دې هکله ښاغلي میاخیل بحث وکړ. تر بیا هم پاک العمل.